السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور اسحاق خان او امید ساتم سوره زمو مسلمانان ورونه او پښتانه خویندې ورونه د ژوند زندگی په خاص طور کې تیرې نن ډیره ضروري ویډیو دی، ضروري پیغام دی. موږ په خدای یقین وکړه په دغو ویډیوګانو باندې په دغو پښتنو ته په دغو خبرو باندې ستړي شو، خو زړه م وسېږي، زړه م خفه شي چې داسې یوه واقعه مخته راشي، مو پښتون سره ظلم وي یا مو پښتون سره زیاتې وي یا مو خپل پښتون وي چا چې زموږ پښتنو بېعزتي کوي، بېعزتي ته راشي. نن سبا تاسو ګورو یو سوشل میډیا باندې یو دغه شروع شوی دی، کار شروع شوی دی، کاروبار دی، بزنس په زه ورته وایم، بزنس شروع شوی دی. نه پوهېږم چې دا مو خلکو ته بل څوک میلویږي نه که څنګه چال دی. دا تاسو سایډ کې تصویر ګورو، اصغرچي ما یو کیس کړی دی نن د بونیر والا، تقریبا ما ویډیو ولیده مکمل 100-110 سال عمر به وي ابی والا. نو 100-110 سال عمر چې کله د انسان شي نو هغه بیا هغه عادتونه هغه بیا په مثال د ماشومانو شي، هغه نه بیا ته هر کار کولی شي، بیا هر خبره ته منولی شي. نو ویډیو به تاسو وګورو، تاسو ته د حقیقت پته ولګېږي چې یاره د اصغرچي ما سپورټ کول یا اصغرچي ما ته پیسې ورلېږل دا تاسو په ذهن کې دا ښه دي او که بد دي، فیصله په تاسو باندې دی. اوس هغه بیبي خپله د المسیو او د زمنو کور دی، ماشاءالله غټ کور دی، ملیشیا کې المسي دي، زمنې دي، هغه خپله خلکو سره هیلپ کوي، خلکو ته پیسې ورکوي، ویلفیر دي او مستحق خلکو دغه کوي، دا سپورټ کوي. د ظالم بچي دې ته سترګې نه دی غړې دي چې یاره دا حلاله روژه وګوره او بیا د بیبي وګوره د زیات عمر والا، او بیا آلرډي مو تاسو ټول مسلمانان ټوله دنیا په دې ټیم کې یو امتحان کوي، یو الله تعالی طرف نه مو باندې امتحان راغلی دی چې یو وبا راغلی دی، هغه کورونا وایرس په باره کې راغلی دی چې هغه کې هر یو سړی دې ټیم کې بس د یک یو سوال کوي الله ته چې یا الله ته دا کورونا وایرس ختم کړي. په هغه کې دا ظالم بچی خدای نه ونه ویرېده، الله نه ونه ویرېده او د بیبي نه ونه شرمېده، د دې پښتنو دغه نه ونه شرمېده. بیا هم راغله د هغې د دې بیبي د غونډ بونیر، زه یم چې د غونډ بونیر بېعزتي کړي دي، بیا د غونډ بونیر نه بلکې غونډ د خیبر پښتونخوا بېعزتي کړي دي. نو دومره غوسه مو ته راغلې دي چې یقینا ډېره سخته غوسه مو ورته راغلې دي، خو انسان خپل وس پرې نیولی وي. ما دا وس دی چې زه راشم خپلو پښتنو حقیقت نه آګاه کړم چې تاسو اوس هم د دې سپورټ کو، پښتنو وروڼه اوس هم د دې سپورټ کوي، اوس هم د دې مرسته کوي. زه یم چې د غونډ بونیر خلکو ته ما التجا دی چې بونیر والا ډېر غیرتي خلک دي، ما زیات ملګري دي بونیر کې. د بونیر خلکو ته ما التجا دی چې راپاسو اوس ورته دا دومره ووایو دومره چې آینده دپاره بل سړی راویچت نه شي چې په سوشل میډیا دا ذکر وکړي. دغو سړی سوشل میډیا وشرموله، غونډ پښتني وشرمولو، میکونه یې راخیستې دي، د 50 روپۍ میک ته یې راخیستی دی. هر یو سړي کور ته چې د غریب جذباتو سره د غریب احساساتو سره دو لوبې وکړي، د یو څو کسانو خاص کر کې دا اصغرچي ما دا بله ورځې لاړ بل کار 15 لکه روپۍ یوړې، هغه ډمانو ته یې ویر کړي، وایي خدای تا ته هدایت وکړه د 15 لکه روپۍ خو غور ډمانو ته ورکوي، هغه سبعینه بیګۍ پرې خلکو ته لګیا دي، زیاړې کوي، ته هم هغو په شان دی، تا نه به مو څه ته وکړو، غریبانو ته ولې نه ورکوي. زه دا کون خلک دته ډونیشن کوي یا دا کون خلک دته پیسې ورستي، زه هغو ته یم چې تاسو ته بل څه نه میلویږي په دنیا کې چې دا نور غریبان خلک نه میلویږي، خپل ګاونډیان مو نشته یا خپل علاقې کې څوک نشته چې تاسو دې ته پیسې ورلېږو. که تاسو ته د ویډیو وګورو بس تاسو ته بیا زر زر د ویډیو دپاره پیسې ورلېږو. خدای خاطر وکړو، رسول خاطر وکړو چې ته بل چا ته پیسې ورکړو. دا غریبان خلک نور هم شته، دا کیږدیانو کې غریبان پراته دي، کورونه یې نشته، په چاپرو کې پراته دي، هغو ته د پیسې ورولېږو چې تاسو دې ته پیسې ورلېږو. زه اوس دې کې التجا کوم د بونیر خلکو نه چې بونیر خلک راپاسو دې پسې، دا دویم دریم ځل دی دا د بونیر بېعزتي کوي. بونیر د مو پښتنو غیرتي پښتانه دي، ورکې ډېر ټیلنټ پښتانه دي پکې، او زه هغو ته دا التجا کوم د بونیر خلکو ته چې راپاسو دې پسې چې تاسو نن د پسې راپاس نه سو، نن د ده دا امتحان ونه خلو نو کله نه کېږي. او موږ ستړي شوم په دې ویډیوګانو کې بار بار دته ویډیوګانې کوم چې یاره دا شی ما کوه ما کوه،
خو دا نه منې کېږي. دا یو سړی چې کله بېشرمي حد ته ورسېږي که نه زیون څه بس بیا هغه د آخري سټیپ دی دا بېشرمي ته رسېدلی دی. دا دی نه په ځان دی نه په بل دی نه په خپل ځان باندې دی نه په خپلې فیملي باندې دی نه په بل سړي ته ګوري سره د بل سړي فیملي به وي عزتداره خلکو سره یا عزتداره خلکو د احساساتو سره لوبې کول زه وایم چې دا ډېره د شرم خبره دی ډېره شرم مقام دی دې دپاره چې دا د پښتنو دا شان د بېعزتي کوي د پښتنو د خپل د مفادو دپاره دا لګیا دی دا د غریبانو مفادو لپاره نه دی لګیا د غریبانو جذباتو سره احساساتو سره دا لوبې کوي زه وایم چې الله تعالی باندې باندې قهر باندې وي انشاءالله. خو موږ ورته بیړه لري او الله تعالی صبر سره دا کار کوي. خو موږ ورته بیړه لري چې کله به دا د الله چاپېړی ووایي د انسان چاپېړه نه د الله چاپېړی ووایي نو انشاءالله بیا به دی زیاته نه راځي. نو ټولو ملګرو نه مې التجا دی تاسو ټول پښتنو نه مې التجا دی چې د پسې راواسو راشور کې دلته مردان کټلنګ کېرې لږ دغه ورته ورکو پیټۍ ورته ورکو انشاءالله دا به بیا کلم داسې غلط حرکت ونه کړي د کیمرې ومرې ورته د میکونه ورته رمات کو دی د بیا داسې د خلکو د احساساتو جذباتو سره لوبې وکړي. نو یقین ساتم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي او دا غواړم چې تاسو ټول پښتانه اوس راپاسو د دې په باره کې اواز اوچت کو او کوم بونیر والا خلک دی هغو ته ما التجا دی چې د ده مخنیوی وکړو. نو نننۍ دغې ویډیو سره دغه پیغام سره خپل احسان ته ورکړو. عزت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.